احمدمسعود تازه یو ځل بیا په مسکو کې ناسته کړې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمدمسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه نن د جمعې په ورځ د عدلي روسیې ګوند په کوربهتوب جوړه شوې ده. دغې غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینې هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 20 سلنه څوکۍ لري. احمدمسعود روسیه د افغانستان دوست هیواد وباله. احمدمسعود ویلي موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وي چې د نوموړي په ټکو د ټولنې نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. هغه په افغانستان کې د ټاکنو او د خلکو د رایو پر بنسټ د حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه او وایي په افغانستان کې باید داسې حکومت جوړ شي چې هیڅوک له قانونه پورته نه وي. احمدمسعود ویلي په افغانستان کې باید ټاکنې خامخا تر سره شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.